أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. دې آیت کې بل عقد او عهد ذکر کړي. دا صورت د عقود او د عهود نو الله بل عقد ذکر کړي سره د یو ادب. عقد دا دی چې الله مؤمنانو ته وی خپل ذمہواری ادا کوي. لګ او آیات کې جواب هم د سوال دی. سوال د سره صحابه کرامو باندې يهود او مشرکان اعتراض چې تاسو مونږ ته وایي چې تاسو د پلار نیکه تابعداري کوي او دا ښه کار نه دی. لګ دا کار خو به تاسو مخکې کوله چې مونږ په دې گمراهان کیږو نو تاسو خو مخکې د څه کار کړي. آیات کې راغی جواب ورکړي. حاصل د جواب اداري چې انسان کله سم شي او پلارې گمراهي پلارانې گمراهانی نو الله د دې انسان د پلار په وجه د نه رانیسي چې ستا پلار ولی گمراه دی. د خپل ځان اصلاح ضرور ده. که څوک په خپلوانو کې گمراهانی داغه ته پوس الله ستانه نه کوي. لګ اے ایمان والاو علیکم انفسکم. آیات کی وہ معنی رسید لگ پتا سو لازم دا انفسکم خپل ذمہواری. مومن خپل ذمہواری دی ادا کا. ستا ذمہواری سره زمون ذمہواری دی هر مومن امر بالمعروف او نهی عن المنکر. دا خپل ذمہواری ادا کئ. چې کله د خپل ذمہواری ادا کړه نو لا یضرکم ضرر نظر کوي تاسو ته من صلا هغه څوک چې بیلار شي پساینه چې تاسو په سملار روان شئ. تا یو ځل بیان صحیح کو دعوت ته کو صحیح څوک نه مانی دا هغه نقصان تا ته نه رسیږي. چې نه سمېږي نو زمون خدا کار نه دی. د مؤمن خو صرف بیان مقصد دی کول. د چاته هدایت کېدل او نه کېدل دا د الله کار دی. چې الله یو تکینو تکیه چې نه کیږي نه کیږي بس. د دې ورو جناب عبد الله ابن مبارک بویلی رحمه الله ولدا آیات چې او کذو آیات فی وجوب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر. دا آیات ډیر کله آیات د دې آیات د سیمانا چرتهونه کې چالیکم انفسکم د خپل ځان خیال ساته او نور چاته سموایا د سینه د سیمانه نه دی. بلکې خبر دانه چې دلته مراد د انفسکم نه عبد الله مسعود سوی اهل جنس مراد دی. لګ اے ایمان والا او لازم دی پتا سو بچ کول د خپلوانو د خپلو هم جنسو خلکو. ای مومنه دا خپل جنس والا خلق دې سم کلګه خپل مؤمنان سم کلګ. چې کله دا دعوت او توقف خپلوانو ته خپل هم جنس ته او بیا هم څوک نه مني نو لا یسرکم منزل اذا اهتدیت. تا ځان له هدایت حاصل کړي دي او ته په سملار روانې خپل ذمہواری دې ادا کړې را بیا ته نه ګناګار. آیات کې یو معنا ده. دی آیات کې ځنې اهل علم او د سیمویلیو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله نه رسولوی عالم ولک. ابو داود کې حدیث راغلی یو ځل ابو بکر تقریر کاو خلکو ته خطبه ورکړه. ویل اے خلکو تاسو د آیات لولئ خو تاسو مقصد غلط بیانوي. ما د رسول الله نو ورېدلی چې کله ظالم سره سکوینی او لاسه من نه کې د سلام نه
الله په ټولو یو شان عذاب بیرلیږي لګ. مقصد د ابوبکر داو چې د دې آیات دا معنا نه ده چې ګنې ته حق م بیانوه او ته ګنې دعوت م کوه او ته ګنې تبلیغ م کوه. اکثر عوام خلک وایي یار سړی به په خپل خپل قبر باندې خپل قبر کې سملی لګا او یار سړی به سملی په خپل خوا خو تا نه به الله د دې ذمہواری تپوس کوي چې تا د حق بیان کړی که نه یې کړی، دعوت دې کړی که نه یې کړی. د دې د وجې نه دویم تعبیر داسې وکړه ای ایمان والا او لازم دی په تاسو باندې ذمہواری د خپل ځانونو خپل ذمہواری دې ادا کړل. ستا ذمہواری سره امر بالمعروف او نهی عن المنکر د خپل ذمہواری ادا کو به د هر چا خپل کو چې منی او کڅو کې نه منی. یو دریم تفسیر د آیات د سمشتا یو ځل عبد الله ابن مسعود خلکو ته بیان کاو. نو عبد الله ابن مسعود چې بیان کاو چاوته ویلي د هر چا خپل کار دی لکه دسی. عبد الله ابن عمر می یو ځل دسی بیان کاو چاوته ویل بس د هر چا خپل کار دی لکه. عبد الله ابن مسعود او عمر ته ویلي د دې خبرې لا وخت نه دی راغلی لګ د کومې خبرې چې هر سړی به خپل کار کوي لګ دا وخت لا نه دی راغلی. مقصد د عبد الله ابن مسعود او د عبد الله ابن عمر دا د دې آیات څو وخت د سره روان دی چې خپل ځان خیال وساته او دا کم وخت دی. حدیث ته ابو ثعلبه کې راغلی دی رسول الله دې فرمایلی د څه وخت چې کله راغی اذا رایت شحا مطاع یو انسان کې حرص پیدا شي په خلکو کې وا وهوا متبع خواهشاتو پس خلق را و دنیا مؤثرا خلق دنیا له ترجیح ورکا و اعجاب كل زیرائن رأیا ارسله په خپل رائے باندې خوشاله دی. بس دا سلور خبرې چې کله رالی بیا علیکم انفسکم د ځان سوچ کوه بیا لګ داسې وخم را روان دی په دې امت باندې چې کله به داسې وي چې ته به دعوت نشي کولی په ځای د دې چې ته خلکو ته خیر ورسې نو خلکه به ستا خیر ته نقصان رسوي لګ ستا ایمان ته به کله کله خطر شي لګ خبره به دې څوک نه مني لګ. نو داسې وخت چې کله راغی بیا د خپل ځان خیال ساته. باز حدیث ته بخاری کې ذکر راغلی یوشک و یکون خیر مال المسلم غنم داسې وخت را روان دی غوره مال د مسلمان بغړي بزی وی لګ د غرونو په سکو کې به سړی ولی یفر بدینه من الفتن فتنې باندې رضایت نو سان به وای چې چرته غره کې غړي بزی بل سرو ما او جون به تیرو ما عمر بلال په دې حال کې راشي. خدا خبر او سیاد ساته الحمدلله وسو اخر سره حق خلق قبلې لکه وز سموایا چې څوک نه حق نه قبلې والله خلق ډیر خلق حق قبلې چې پوي شي لکه چې کله تا ته پته چې ډیر خلق کو سميږي په دعوت باندې به خپل ذمہواری ادا کوله د سموایا کوټه ته ځان مار چا او چرته غره ته پټي ګما بلکې خپل ذمہواری ادا کړه. الى الله خاص الله تا مرجعكم استاسوا پسیر جميعا ټولو خبر بدر کی تاسو را فاس چې تاسو کوي یا ای الذین آمنوا شهادت بینکم دا یاد چره دا مشکل آیات ته په قران کې د فهم په لحاظ سره مشکل دی خو ابن عتیه وی دی ډیر عجیب خبره کوي. ابن عتیه وی د چا چې د تفسیر سره تعلق کنه هغه هدایت آسان دی لګ ځنې سره د سی وی چاغه په تفسیر کې نورې خبرې نه باسي لګ نو هغه ته به هدایت ګرانی کې لګ. یو عالم دی مکی داغه کتاب دی الکشف پاګه کې هغه وی هذه الايه مشکل آیات اعرابا وفهما دا یاد د اعراب په لحاظ او د فهم په لحاظ سره او د معنا په لحاظ سره وی ډیر دا
دا مکی عالم وی ما پر یو آیات باندې دیش پانے کتاب لکھے خو ابن عطیہ پیرت کړی دی وی ابن عطیہ استاد کتاب نه نسی معلومیږي چې تای تفسیر نه دی کړی تا پکې نورې خبرې ور نه ایستلې چې نورې خبرې پکې نباسي به بیات مشکل کیږي لګ خو نورې پکې نه ور نباسي لګ او قاسمیم پیرت کړی یو بل عالم دی سعد الدین تبتزانی داغا حاشیه دا په کشاف باندې لګ اغم دسی خبره کړی وي دا په قران کې دا ګران آیات دی وي معنا په لحاظ سودیرا په لحاظ باغ باندې خلق ورت کړي تب په قران کې منطقونه ورنباسي نه به بګرانی دا خو ستا منطق ګران دی قران نه دی ګران لګ قران آسان دی لګ په خوا خلق طالبانو بچي شرجامی ویلا نو شرجامی بچ خلق ویل شرجامی کې حاصل محصول ګران دی لګ زمنګ استاد الله دې وبخي وسو پات شوی دی شیخ شاهزاده نو میول موږ ته شرجامی ویلا ناغه په یو غنټه کې حاصل محصول و چې وی وا به ویل دا حاصل محصول دی خو چې په نحوی په طریقې ویل او چې حاصل محصول کې منطقي خبره نباسي بیا خو حاصل محصول نه دی به صغرا کبرا وته بیا منطق دی لګ هر یو آیات تولی ګران شي چې نورې خبره پکې خلک نه نباسي حاصل دا دی بس آیات په دوه خبرو باندې بس آسان دی بس یو دا د عبد الله ابن عباس سبب د نزول وایا یو دا وکبس سبب د نزول چی وي او بیا آیات آسان دی ان شاء الله واقعات د سی عبد الله ابن عباس وي دو کسانو چې نصاراو یو تمیمی دارینو میو او بل نوم عدینو مو عدی ابن بددا دو کسانو دا دوانه نصاراو انګریزانو لګ شام تتلل ورسته پس یو بل قسم ورغه بودیل ابن ورقا السحمی دا دریوانه کسان د تجارت د پاره تلی ولګ بودیل چې ونه ځان سره یو قیمتي جام د سرو زرو یا د سپینو زرو وړو شام کې چې کم باچاو ول په دبانې به خرڅ کم لکه دا یې سوچ ولګ خو بودیل بیمار شو لګ بودیل چې کله او پات کېدو د دوه کسانو تی ویلي عدیتا او تمیم تا ول څه خمرم خو زما د مال چې زما خپلوانو ته به ورسوي بنو سهم ته به ورسوي هغه چې کله سامان راوړو ځوان زامنو ته دوانو د سپینو زرو جام یا د سرو زرو جامې ته پټ او په چا باندې خرڅ کولل دلته چې وارثانو سامان وکړ په سامان کې جام نو قیمتي شی پکې نه ولر پاګه دوانو کسانو داوا وکړه ناغي قسم وکول موږ نه دې پټ کړي ما ذکر د مانځ نه رسترال اگر چې ونه سارا خو طریقه دا و چې قسم په الله کوي قسم یې د جمعات کې وک په الله یې قسم وکول موږ نه دې پټ کړي تمیم وای زبې مسلمان شوما چې کله زه مسلمان شوم نو ماغه جام من په 100 روپۍ خرڅ کړو 100 درهم باندې ما 1500 درهم راوړل او عامر ابن العاص ته سهم قبيله چې کوم سړی او مشرو هغه مې ورکړ ما چې زه خو مزخ په لګاړه آزادو ما غلطي کړې ده خو اوس مسلمان یم دا خپل جام روپۍ مواخلې نو دغه وخت کې بیرته عامر دلې بیرته په ادی باندې داوا وکړي جام خو تاویل منګ نه ولا پټکلې نه سر نو دغه وخت کې بیا عامر قسم وکړو یو سړی او سره بلو قسم یو کو چې تا جام پټکلې 1500 روپۍ له تر جام پاتې دی لګ چاغې کله قسم وکړو بیرته تا 1500 روپۍ د بودیل نم واخیستل بس دغه واقعا د پدې یاد کړل دسی واقعا
د قوقانو می علاقه کې د ابو موسی اشعری په زمانہ کې راغلی یو سړی په د قوقانو می علاقه کې وفات کېدو څوک نو خواته دو کتابیانو انګريزانو هغه ته وصیت وکړو ویل زمرمو زما دا سامان با کوپی ته ورسوي ابو موسی اشعری ته مشر لګ ابو موسی ویری دا د رسول الله نه رسته دا دویمه واقعه ده چې د سراله او د دې بلن حاصل لای ضرورت توجنا تا انګريز يهودي هم وصیت ته شي کوله سامان تو توي دا زما سامان دې زما خپلوانو ته مو ورسوله کدا ضرورت توجنا د شي کوله بس دا آیات چې دا سبب د نزول باندې پوي شي وسلان دی آیات ترا شرک یا ایو الذین آمنو د دې آیات حاصل بسایلک د مکه آیات کې ویلي ځان حفاظت وکي په دعوت او دې آیات کې وی د مالونو حفاظت وکي په سبانه یعنی په قسم کولو باندې پنوم د الله صحیح طریقه قسم کوي نو بس د مال حفاظت هم کیږي لګ او دا به د صورت د دعوی سره مربوطي صورت کې دا لوسونه پورا کایلک وسی چې تا تاسو کوئی چې زما سامان به زه تورسه نه دا لوس پورا ککا نو دا رنګ کده قسم مقرات لنه د الله په نوم باندې به قسم کوي یا ای الذین آمنو ای ایمان والو شهادت بینکم د شهادت ټکی سمانا جمهور مفسرین د څه ویل چې مراد د شهادت دا گوا کول پوسیت باندې شهادت معنا څه گوا کول پوسیت باندې او دا غوړه معنا ده دله جمهور علماء ترجیح ورکړي معنا ته اوس ګوره ایمان والا او گوا کول پوسیت باندې تاسو په خپل مند کې اذا حضر احدکم الموت گواکې په کوم وخت کې گواکې شهادت سره لګي چې کله را نږدې شي او تاسو ته مرګ صادقي او څوک گواکې په وصیت باندې حين الوصیت دا د اذا حضر سره لګا په وخت د وصیت کولو د مړی کې په وخت د وصیت کولو د مړی کې دا اسنان معنا شهادت او اسنین دو کسان گواهان په خپل وصیت باندې لکه دی واقعا کې بودیل عدی او تمیم گواهان کړل په خپل وصیت چې تاسو گواهی چې زما دادا مال له او تاسو گواہی وکیل دو کسان د انصاف والا منکم استاسنا یا خود دو مسلمانان گواه کا خپل وصیت او آخران یا نور دو کسان گواهان کا من غیرکم غیر ستاسونا یهودی دی نصرانی دی ضرورت تے نا بس سفر دے مسلمان شترے نا چتے خپل وصیت گواه کی او یهودیان دی نصارا دی خیر دی د مجبورتیا په صورت کې د دې گواہی صحیح درک ډیرو صحابه لکه عبد الله ابن مسعود ابو موسی ابو عبیده تابعی ډیرو علماء شریح قاضی نخعی اوزاعی دی ټول د سیویل دي ضرورت په وخت کې غیر خلقم گواه کولې شي د مسلمانانو نه علاوه کسانم گواه کولې شي شیخ الاسلام ډیر زور ورکړی دی خبر چې د غیر کوم د معنا نه چګنی ستاسو د خپلوانو نه علاوه نه د غیر کوم معنا نه چې د مسلمانانو نه علاوه لګ خدا خبر بیا ساتي د ضرورت خبر ده مجبورتیا خبر سفر ده بل څوک شته نه چې بل څوک گواهان کول دا توجیه خدا په نسبت سره ده ابن جریر توجیه تا او په نسبت سره توجیه د کرابیسی تلک ابن جریر او کرابیسی وی شهادت په معنا د قسم سره دی لګ هغه د څه وی
قسم کول پمین تاسو کې کلا چراشی او تاسو ناغه تمرګ په وخت د وصیت کې قسم د دوه کسان دا غي ذهن دار چې شهادت دې کې معنی د قسم سره ده او هغه وی ورست په یو قسمانی په دې دلالت کوي هغه څه وي او بل دا سورته نور کې براشي ان شاء الله الته قسم تا شهادت ویلې خود باندې په دې دوانو باندې علما اورت کړي دي لکه دا قول د دی وی به احترام نه دی لکه وی خناله چې شهادت په معنا د گواه کولو په وصیت دغه معنا مې راوړل نایات باندې به خپويږي ان شاء الله کچره تاسو سفر کاو د تجارت په ملک نو ورسېرو تاسو ته مصیبت د مرګ چاینه مرګ اضافه بیانیا د څه وخراغه مسافر یو د مرګ حال د باندې راغله نو قص گوا کوي با په وصیت باندې چاله دو کسان ولا لکه بودیل تمیم او عدی گواهان کړه پس د گوا کېدل نه سامان راوړ خو جام پکې ورکشو نو اوس پیدا بودیل د خپلوانو داور اعلی چې تاسو زمنګ نه جام زمنګ د سامان نه پټ کړی لري او هغه ویل منګ نه پټ کړی لري د بودیل خپلوان مدعیان شو او عادی او تمیم منکرین شو مدعا علیه او دا مسله به دی ولري حدیث کې راغلی البینه علی المدعی والیمین علی من انکر گواهان به مدعی پیش کړي او قسم به کوي مدعا علیه نو پا تحبسونهما دا قصه به دغه خبره پکې لګ نو تحبسونهما ایثار بکای تاسو دې دوانو لرا پچا چې داوا دلګ من بعد الصلاه فاستمان زنا ما ذکر موزوي او د مانځنه رسته به ایثار کېلګ دا د ما ذکر مونږ چې مونږ دې د دین رسته قسم ډېر خطرناک کېلګ ډېر زیات خطر یو خدای چې د ما ذکر مانځه ته ملائکه را جمع کی د سار او د ماخام دوانه ملائک بیا خاص کری یو عجیب حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای د جمعې پورز باندې الله ملائکه ته وی زما پر روزدار بنده باندې د مازیګر نرسته سملی کیله خیر دې کې غلطی تی وشي میلی کوي پس او منځونو کې د ټولو نه به احترام مونږ چیرې دا د مازیګر مونږ او دې ته تغلیظ الیمین وی بالوقت په ټیم باندې ځنې وختونو کې قسم ډیر خطرناک لکه په نسبت سره ځنې د مازیګر د مانځنه وروسته قسم کول په دروغ باندې ډیر خطرناک اگر چې ځنې ائمه لکه زهري وی الصلات کې الفلامي جنسي دي احدی نه دی لکه مطلق هر مانځه پسې یو موږ وی او بشي خلق ور اجمه شي ودرېګل کینه نو کینه یا خلق بکینه نو قسم له قسم ورکل قسم ورکول پس د هر مانځنه د زهري رای دادلک دته پنځ باندې الفلامي جنسي دی لګ جمهور علماوی قسم سختول شي په سمانه یعنی په وخت سره قسم سختيږي په وخت ځنه وخت ډیر خطرناک لګ نبی صلی الله علیه وسلم د سیویری درې کسان دي الله به سره قیامت پر خبرې نه کوي نه به تو ګوري او نه به پاک یو هغه انسان دی چې المسبل ازار دا پنسي چې پړکو نه خطر کوي یو خدا د الله ډیر بدیش دویم المنان بمان پقا خرچو کې او به ځباتنه کوي په خلکو ماده صداخه کلیو ماده او دریم هغه سره چې په دروغ یو شیخ خرڅي او قسم پې کوي چې ما دا نه پلانکینا نه په دومره روپۍ اخیسته او اخیستو خو ما نه دی ورکه والمنفق السلعه بالیمین الکاذب بعد العصر دا ډیر خطرناک قسم لګ دویم ته تغلیظ د یمین وای په مکان سره ځنه ځکه کې قسم ډیر خطرناکي کم ځکه په مکه کې د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې قسم کول ډیر خطرناک
په مدینه کې د رسول الله د منبر خواته قسم ډیر خطرناک. رسول الله وی زما د منبر خواته چې څوک په دروغ باندې په میثاق شین باندې قسم وکي ځان یې همیشه لپاره ورته ورساوله. او بیت المقدس کې خطرناک قسم هغه چې د صخره مقام خواته صخره په مسجد اقصا کې یو ځای دی لګ. جمهور علما دا تغلیظ منی لکه احناف نه منی تغلیظ بالمکان تغلیظ به زمانم نه منی لکه دی. او عام زینو کې خطرناک قسم کوي چې په جمعات کې لګ جمعات کې چې څوک قسم کوي هغه ډېر خطرناک کی عام زید جو قسم نه لګ. دریم قسم تغلیظ یا غبل او اسماء الحسنى بالاسماء والصفات. چاله قسم ورکه بالله وایا بالله پاک الله میرے قسمه جبار دے متکبر ذات دے قهار دے دسی قسم وکړه. تغلیظ بالاسماء الحسنى دریوانه سیدانا دا تغلیظ طریقه سیده لګ. زمونږ د پښتنو قسم چې سختي ناغاغي وی قرآن باندې لاس کېده دا قسم والله علم ځنې علما د قرآن قسم نه مني لګ. قرطبي وی لګ سلف دا قسمونه چاته نه کوي چې قرآن باندې راته لاس کېده خو عوام دي بس د سره د دې په نسبانه خطرناک قسم هغه چې څوک په قرآن لاس کېده. اگر که ځنې اهل علم ویلي قرآن کلام الله دی لګ او کلام الله باندې د الله په صفت قسم جایز دی. صحیح دا چې دا کم لیکل چې دی دا دیتا خو کلام الله نه وي دا دال دی په کلام الله باندې د لیکل چې کوي ځان د دې قسم نه ساتل غواړي دا که قسم نه دی لګ. پيقسمان بالله قسمونه وکي په الله باندې اگر که انګريزان دي خدای الله په نوم به قسم کوي. کله به ولا قسم ورکوي کله تاسو شکوي پاغي باندې د څه دغلا کولو. ان ارتبتم س بالخيانه چې دا خاینان دي. قسم مضمون بدای چې لا نشتري به ثمنن قليلا من نه حاصلو په دې قسم باندې دنیا لگا ولو کان ذا قربا اگر کا هغه څوک چې موږ له قسم کو خپلوان ولی نه مقسم له یو چاته چې څوک د چا د پاره قسم کوي کنه هغه ته مقسم له ویل چې د خپلوي خبره اوسه یو ځای مشي او پیسیم پکې شي بیا موږ غلط قسم نه کولای نو پاتې شول چې دا صرف د پیسو خبره به خود په دروغه قسم نه کړه. او یو معنا ځنی علماء کړي خو موږ تفسیرونو کې ونه منده او دا معنا ما تقریبا دنن نمخ کې زما په علم کې په 2001 کې یو عالم نا اوریدل اوس هغه عالم په پاسوي دی الله دې وبخیله هغه یو معنا کوله ډیره خلګي د آیات سره خو تفسیر کې نه دل تفسیر هغه د معنا کوله لا نشتري به نه حاصل او منګه په قسم باندې سمنن دنیا ولو کان اگر کدا سمن چې دي ذا قربا دا زمنګ ډېری خوخي دي پیسې خو دې سړي ډېری خوخي دارته ډېری ګران دي لا پیسې راته ډېری ګران دي او سمن دا خو بیا منګه په دروغه قسم لکه نه کوله. ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين نپټو منګه گواہی د الله یقینا یو بمن پنا وخت کې خامخا د ګناګارانو نه دسي قسم بو بیا دسي کار وشو چې تمیم خپل 1500 روپۍ راوړې امرتا وته ویلې ما خیانت کړې او زه خو توبه وباسم مسلمان یم مسلمان شو خپل پیسې راوړلې او دا بل ملګری باندې ول داغه نه ته پوسوږي نو پاین عثرا که خبردارې وش پس باندې خبردارې وش پدې چې انو ما دې دوانو استحقا اسما کړي د ګنا دوانو خو جام پټ کړي ایو خو خپل پیسې راوړي خو بل نه ور کېل
نو فآخران دو نور کسان چې یو عمرو یو بل کسو د بنو سهم قبیله یقومانه دیباق ودریږي په د قسم د پارا و بدریږي د قسم د پا یعنی ځان به تیار کی د قسم د پا مقامهما فزیداغا مخکنو دو کسانو باندې ولی وسری اصل کې مفسرین دا خبره کوي دلته چې کله دا خبره ثابته شولا چې تمیم اومنلا چاو دا جام منګ پټ کړي ولل نو اوس به عادي پیسې راوړي او کنه راوړي نو عمر به قسم وکيو چې قسم یې وکړو یو بل ملګری بس استبا هغه 1500 روپۍ به نورې مواخلې او دغه سی وشول چې عمر قسم کله وکړو نو دغه صورت کې او بل ملګری قسم وکړو نو هغه څنګه چې تمیم 1500 روپۍ ورکړې وینا عدی مولا عدی ابن بدا هغه مولا 1500 روپۍ ورکړي ځنی وختونه رسی وی ځنی وختونه په قسمونو باندې انکار کیږي ځنی واکل یو سړی وی چې چام د کور مخې ته مړ اومندل شي د قسامت یو مسله ده د قسامت د مړی 50 خپلوان به قسم وکي چې زمنګ د امړې دی پلانکی کړي او یا په دې شکارو کې 50 کسان د دې چا کور مخې ته چې مړې پروت دی هغه به قسم وکي چې موږ د امړې نه دی کړي او نه راته قاتل معلوم دی هغه ته د حدیثو په اصطلاح کې د قسامت مسله ویل دا په صحیح حدیثو کې راغلی ده ځنې وکه په قسم باندې پیسې ثابتېږي کله دسې بشوینا په یو غوا په یو قسم مسلم کې حدیث راغی دا ضرور نه چې کنه هر شي کې بدوا گواهان لګ دې دې کې د عمر په قسم او د بل سری په قسم باندې خبره کیږي شیخ الاسلام وی ځنې خلک په خبره نه پیږي دا کو سوچدای چې بینه کنه صرف گواهانی دوا نه کله گواهانی کله قسم وی کله یو قسم او گواہی کله 50 قسم یې لګ نور دو کسان به تیار شي داغه په زیبان من الذین دا نور دو کسان به څوکي دا به دا کسانو نه استحقا دا چیرې دا هغه افعال نه چې د دې دا نفس فعل دا د دې فاعل دی مصدر فاعل استحق الحق علیهم د سمانا وکړه نور دو کسان باغه کسانی چې حق پدای ثابت شوه او مخکي څنګه یعنی هغه تمیم او عادی چاول کې قسمونه کړیو نو د دې علیه مان د دې داویر غړولې وا د دې خبره یې غړولې استحق الحق علیه دې پړشي ولګه استحق الحق قدامه ځنه علماء د سی ویلي استحق علیهم الاسم دا دو نور آکا دا با بیدس چلو کی چه آخران یقومان مقامهما دا هما نبی بدل کی دا هما دو کسان چه مخکنیو که اگا سوکو دا دو مخکنی کسان اگا کسانو چه لازم شه و گناه پده دروغ بانه قسمونه که دا غی پسیب نور دو کسان قائم شلک اگا نور بسوکی الاولیانه دا بدل کړه اخران دا بدی مړی ته نږدې ویل اولیان چې نږدې به دی مړی ته یا هما الاولیانه خبره کده متداوم هغه نور دو کسان چې دی هغه بده سوک وی چې دی مړی ته ډیر نږدې نو دا با قسم کوي فلا چې زمون شهادت رښتیا ده من شهادت ما ده دیدا زمونږه شهادت اوس بل شهادت دې کې څه معنا کې زمونږه گواهی نه زمون قسم زکه دې چې دې کې قسم کوي زمونږه قسم دې رښتیا دې من شهادت ما د دې قسمنا التا پته لګې دلې چې تمیم وي په خپل ویلي
چې جام من خرڅ کړي او من غلا کړي وما تدنا او دا ورست کسان به وي من زیته نه کړي ان ذل من الظالمین من به یو په دغه وخت کې د ظالمانو نه بس دغه طریقه باندې عمل او دغه ملګری قسمو ټول الله پویا الله دې ټول مونږ پویا کی ذالک ذنایات بشهاد ذالک دا لک دې لک سوچو تنورم وکي ذالک دا قسم په دې طریقه ادنا ډېر نږدې طریقه دا یاتو بشهاده چې خلق به ادا کی قسم لرا علا وجهها په خپل طریقه قسم چې په دې طریقه کې نو خلق به په سمه طریقه بیا قسم کوي ولی او یخافو د دې او یخافون مخکې کلام پټه لګ قاسمی او دانګه ټول علماوی یا با په سمه طریقه گواہی زکو کی لخوف عذاب الاخره په سمه طریقه به گواہی زکو کی د وجه د یرینا د عذاب د اخرتنا بالیمین الفاجر چې دا انسان به وي په دروغه قسم زکنه کومه په آخرت کې د دروغه د قسم ډیر خطرناک سزا ده او یخافو یا با په دروغه قسم زکنه کوي چې د دنیا د شرم نه به ویریږي او للخوف من خزي الدنيا یا به ویریږي د شرم د دنیا نه او شرم به ذکر راځي چې و بیریږي دی چې یاسنه چې واپس شي قسمونه د دی پس ته قسمونه د دینا ان تورد ایمان بعد ایمان دغه دو کسان برسي وي د سکارم پکې کې دي شي کلا سړی قسم وکي یا خو بدا که په دروغه د قسم وکړو یا بد اخرت د عذاب سره مخامخ او یا بد سکارو شي ستا قسم به دروغجن ثابت شي لکه د تمیم او د عادي قسم په دروغه ثابت شو نو چې د دنیا د شرم نه بکله کله د سکه چې قسم به تبه په غلطه نه کې ویا سينه چې ونه شرمېږي یا به ویریږي د شرم د دنیا نه د دې وجنا چې واپس بشي د دې قسمونه پس د قسمونه د دینا زمون قسمونه به مردود شي چرته داسې وجب پیدا شي نو آسان ټکي رسي رو باسا سما گواہی به وکي لخوف عذاب الاخره او یا لخوف خزي الدنيا بس آسان خبر یا بد اخرت د شرمنا د سم قسم وکي او یا بد دنیا د شرمنا د بچ کېدو نه سم قسم وکي خو د دنیا شرم په کوم وجه راځي په دې طریقه او یخاف یا په ویریږي چې واپس بشي د قسمونه پس ته قسمونه دینا د الله نه یې کوي واسمعوا قبل وی احکام د الله الله نه چې لا يهدي القوم الفاسقين الله هدایت نه کوي هغه قوم ته چې په دروغه قسمونه کوي دروغجن سره په دروغه قسم کې نه کامیابي عبد المطلب چې ابو تا د جاهلیت زمانہ و د جاهلیت زمانہ او د دې د قبيله یو سړیو چا وجلو معمولی خبره کې وجلو لار کې وسره نوکرو د اوخ پړې چرته په چا باندې چاله بي اجازه ورکړ نو بس هغه سره امسا ور سره و دا نوکر دا سری پیوښتي استعمال شو چې کور ته راغی دغه سړی عبد المطلب ته ویل هغه لکه زما کلیوال زما قومي دي څکو هغه ویل سیب ویل هغه خو بس لار کې بیمار شو دروغ ویل او بیمار شو او دغه قصه وشول چې ما خپه عزتمند طریقه دفن کو بس چې ناغه زمانه کوم دی ویل خپه ناغه عبد المطلب ویل او بس ته خو غټ سړی عزتمند سړی څه کار دی وکړ ستاسم ستانه ویل زماته قومه خدغه د عبد المطلب چې کم قومیو د رسول الله د نکاح خپلوان داغه چې سا خطلن د سا په خطلو کې یو کس دی ویل لکه خوابانی یو سړی راغی هغه ته ویل پلان کې چرته ویل مکه ته ځي هغه ویل کې دي شکل
ویل چې لاړ شي نو مکه کې عبد المطلب نوم واخلې ویل هغه ته زما دا پیغام ورسه چې پلان کې ز په ناحق په یو پړی کې وجلې مال ډیره زمانه وروسته هغه سړی راغی مینا کې هغه کو پلان کې څوک دی ویل دا پلان کې اخر عبد المطلب راووته ویل ستاغ پلوان پلان کې ما ته دا وصیت کړو چې ز پلان کې په ناحق وجلې مال عبد المطلب پس راغی سړی تی ویلې تا خو ویل چې دا پخپل مړ دی وجلې تا دی یا بد شکار کې دیت را کشابه سلو خان برا کی او کني مونږ ته 50 قسمونه کوي 50 کسان جاهلیت دور یو دو کسانو یوي خزي او تویل عبد المطلب قومي وا ولزما زوی له قسم ورکو 15 خان بدر کو زمونږ باندې 15 خان او بل سړی هغه متویل زبل 15 خان در کوم هماله قسم مراګه او تاسو کسانو قسم وکړو کال چې تیرې دونو د یو سترګم نه خوځیدل ټول مردار شي ویل دا د الله په نوم باندې قسم چې څوک کوي دا دروغ باندې دا نه کامیابی والله لا يهدي القوم الفاسقين دروغجن په قسم کې نه کامیابی دا خبره یاد ساته دا واقعا په بخاری کې ذکر شوی دی یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم راضی وای د قران دا طریقه ده چې قران کله احکام بیان کی په اخر کې الہیات یا احوال الانبیاء یا شرح د قیامت سورت ختمی کی نو په اخر کې الله وای یو ورځ را روانه ده د قیامت لګا غره یاد کړه او د دې د مکه سره به تم په دې صورت کې په دروغه قسمونه مکوي که دنیا کې د سزا ملاو نشوا قیامت را روان دی بیا به سکلک یوم دې ته دلیل نقلی وای اجمالی د ټولو پیغمبرانو په نپی د علم غیبه بیان کا دیتا حال دا غورزی د سیورز دا چې راجم وکي الله رسولان لرا د آدم علی السلام نواله تر محمد رسول الله پورې ټول رسولان براجم شي یوازې رسولان نه راجم کوي دا نور به مراجمه کوي ولی بلات کې وی ذالک یوم مجموع له الناس خودی دې کې اصل کې د دې ورځې hebat بیانای ډیره خطرناک ورځ پیغمبران بمدا جمع شلک الله په پیغمبران نه جمع کینو سبو توي فیقولوا وای بوت الله ماذا وجبتم تاسو څنګه قبول والے شئ دسیو تعالی نه وای چې هل اجابوکم خلق الله خبره منلې وکړه او دا خبره دسي پیغمبرانو تراړي اے پیغمبرانو دا د ډېرې زورنې لپاره دا خبر راړي ماذا وجب الله دې امتونو والا توي پیغمبرانو نه بدل امتونو په مخ کې تپوس کوي اے پیغمبرانو ستاسو قومونو ستاسو خبره منلې وکنه یو دا تپوس وته کوي قالوا وایبا نبیانا لا علم لنا مونږ ته پته نه نبیان برسره سوال د سره چې پته خو تشتا نبیان ته ولې زمون چې خاص کر نبیان په کم وخت کې وو ځنې علماء د دې جواب کړي چې لا علم لنا کعلمک الله د شی علم زمون نه لکه ستا چې مونږ ته سم پته نشته ځنې چا د جواب ځنې چا د سی ویلي بجميع افعاله مونږ ته ټولو کارونو پته نه او چا پکې د سی ویلي چې دا د قیامت د hebat ته ډېر ځکه د نبیانو د خلینو بدسي وي یا الله مونږ ته پته نه لګ دا قول باندې کبیر رد کړي لا يحزنهم الفزع الاكبر سورۃ انبیاء کړي پیغمبرانو باندې hebat نه راځي د قیامت د ورځې لګ خو جواب د سره لا علم لنا ما نه بعد وفاتنا د مر نه رسته مونږ ته پته نشته مونږ چې د دنیا نه لاړو مونږ ته څه پته ده چې خلک څه کوي او په صحیح حدیث د بخاری کې د سمراغلی
زمنګ پیغمبر ته هم زمنګ د اعمالو پته نه لګ سکسان به د قیامت پر ورځ باندې د رسول الله امتیانی خو ملائک به بل طرف روان نو ملائک با تبر رسول الله وی دخو زما امتیان دی را پرې دوی مات ملائک بو توي انک لا تدري ما احدثوا بعد ته پته نه چې د استانه رسته سکلی دی لګ او ځنې بریلیان او یا ځان ته سنیان وي خو بریلیان دی لګ هغه وی پیغمبر وسم خلکو ته لاسم راو باسي د سی ویل او د سی چلم کوي چې پښتانه او ته سلام وکي کنه په دوانه لاسونو او ته سلام وي په دوانه لاسونو خو سلام شرکی پیغمبر د مرګ نورسته شرک کوي او پښتنو ته پښتنو سره ډېر مینا کوي او چاته ټلیفونونه هم کوي د سی قسم پکې دی لګ هغه چې پته نه چې دا کم ذات موبایل به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ټلیفون کوي یا د آدم علی السلام سره کم ټلیفون لا علم لنا هغه وی مونږ ته پته نه یو دی وای چې ما ته رسی وی پته نه لګي چې دا بریلی توپ صحیح او دا شرک صحیح لګ خلک خبره شرک بریلی توپ خو صح کار نه لري لګ لا علم لنا حدیث تعارض الاعمال د امتیانو دا موضوعی دی لکه دا د شیعاګانو عقیده شیعاګان د سی وی دا زمنګ په امامانو باندې زمنګ اعمالو پیش کیږي دا دروغ ویل لا علم لنا تفسیر کبیر یو ناشنا خبره کوي علم خو قطعی خبره توي کوي او نبی ته په ژوند کې د امت عمل قطعی نه دی معلوم یو سره او ته مخامخ بناسي هغه به کلمه وي د الله نبی پینه پیږي چې دا رښتیا ده زنه نه وي کړه زنه نه وي دو مسلمی حدیث ته زنه چا به تقسم کو د الله نبی ویل ما ته زنه سو قسم کی ز فیصله وکم خو ما د ظاهر په ما ته پته نه چې دا حق د رښتیا دی کنه نو صحیح دا چې علم ستوي قطعی علم قطعی د نبی نه الګ لا علم لنا من په غیب نه پیګولې من ته پته نشته دی ولی زکه یا الله ته علام الغیوب خاص پیدن کې په غیب باندې په ټولو غیبو یو الله پیږي علام یو الله د علام اطلاق په الله کې د علامه پینې کېږي ولی د علام اطلاق چې په الله ځکه نه کې د علامه دې کې شبهه د تانیث پکې ده او خو وجه رسیده چې علام الغیوب چې د اسماء توقیفی دي لکه شریعت کې علام راغله دي علامه نه دی راغله بس الله تبع علام علم چې کنه دا صرف علام بس یو الله دی چې علام دی علام بس مخلوق ته خلق وی پلان کې علامه دی که علامه علم مخلوق چې د مخلوق علم ډیر کم دی راضی او خسته خبره کړې و ویلیو العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم علم خود الله دی بس او دا نور خلق اسی په جهالتونو کې غم غم کوي علم خود الله دی مخلوق ته ګورو علم ته ګورو مال التراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم د خاور د علم څه سکای د چې راکم سبق زوتی د دې مقصد هم دی چې زنه پیغام امام رازی ویل اخر کې خپل خبره کوي چې موږ چې سم مهنتونه کړیو کنه هغه ټول هغه سي وبال اسی به پیدي خبره منګ ډېر علمونه حاصل کړو منګ چې منګ نه منګ ته وس پته ولګی اسی قیل او قالم جمع کړو علم هم چارته کړو علم ته ګورو انسان ته ګورو علم چې د علام الغیوب دی بس یو الله دې چې پار زکویږي اس قال الله یا عیسی تذکیر النعمت کوي وس یو تفصیلی واقعا لګاوره دلیل نقلی د عیسی علی السلام د پاره درت پیسې نصارا وبا نصارا به وی نصارا او د سیویلیو چې موږ ته عیسی علی السلام ویلو چې زما بندگی کوي الله وی راشي لګ دا واقعا وره
دا واقعا به کلی دو قول دی پکې د اهل علم. د ابن جریر رایدانه چې دا به په قیامت کې په دنیا کې به لګ وې ذکر دا قال صيغه ویلې ده. قال دا چې کله الله اسمان ته وخېجاو او یا اله نو خېجاو لنه الله وتفاق وخی ویل چې اے عیسی تا خلق ته څه خبر کې او زمانه نعمت یاد کړ. سیدان چې دابا د قیامت پر ازبانی را خبره درست نه معلومیږي. دا د اخر کې د څه وای په اخر کې لګ هاذا یوم ينفع الصادقین او تعبیری که په قال سره کلی دا د قران طریقه ده چې د قیامت د خبرونو تعبیر الله په ماضی سره کوي. دا خبرې رښتیا دي ګوره. الله په عیسی علی السلام یو څو نعمتونه زوتای یادای وتا. اول نعمت اول دانه کلا چې وبوي الله چې عیسی زوی د مریم زمانه نعمت یاد کا چې کله مې نه پتا او صاحب په مور باندې دا ورسته نعمتونه خیوله په مور نه کړی دا خیوله په زوی کړی مور یې ولې یادې لري. دا خبر یاد ساته په بچی باندې نعمت په پلار او په مور دوانو یې لري. ذکر الله وی دا نعمت کی واځي پتا نو دستا په مور هم ولک والان والدته نعمت څو داو کلا چې کله کومه تعالی را په روح پاک سره یو خدای مخکې تشریح منګه کړی لګ ستاد روح ډیره پاکه دا د نور انسانانو په شان ته د روح بدن ته نه دنوتی لګ بلدانا چې خبرې د کولې د خلکو سره فی المهد پزانګو کې وکهنا او په پوخ عمر کې لوی نعمت دار. دویم کلا چې وکړو د ما تا ته کتاب قران لرا او الحکمه او سنت لرا فسره کوزیدل ده تورات او انجیل مې ته خودلې او مخکې د خطلنا. دریم کلا با چې جوړاو تا مینتوینه د خټینا په شان د شکل مرغیبانه نو باذن زما په حکم باندې فوکې بده کاو فیا فاغه کې فتكونو طیران شباغ یو مرغی ولتن کې باذن زما په حکم او تو بره ولاکما جوړول بده د مورنا زیګېدلی تو بره ولاکما هغه انسان چې د مورنا لون زیګېدلی لګ د سی انسان باندې جوړاو ولا برساو تابا جوړول برګي والا به سني زما په حکم باندې. بل احسان کله بچتا رسل مړو لرا د قبر النبي سني زما په حکم باندې. وایس کففتو سلورم نعمت حفاظت کله چې من اکلل ما بنی اسرائیلان کا استاد قتلنا کله چې تاو تراول بالبينات واضح دلائل. فقال الذين ویل کافرانو د دینا نه دا مگر دروغجن د ښکارا یا ساحر د ښکارا. ګور څومره لوی احسان مې سکړو خلق وجلی يهوديانو او ما دا يهوديانو د مرګ نه خلاص کړي. خو سوال دا دی چې دای په نعمتونو کې څنګه راوس دا خبر په نعمتونو کې کما وی خلکو به ویلې چې دا ساحر دی دا خو نعمت نه دی. چا پسې چې څو خبرې کوي دا خو سړی خو په خپکیږي او دا الله تعالی زمان نبی عیسی تا ته خلکو ساحرم وا دا څنګه په نعمتونو کې شماري لګ. جواب د سره کل ذی نعمت محسود نعمت والا سره خلق کینه دا خبر یاد سات په تاسو چې څو خبرې کوي کا په دې خپکه غما دستا مقام او چته نه ذکر پسې خلق خبرې کوي را د عیسی علی السلام مقام او چت ذکر به خلق ساحر وا کاهن به وتا لیوانه به وتا نور به وتا رسه مشهور شعر دی په عربی کې وَإِذَا تَتْكَ مَزَمَّتِي مِن نَاقِسٍ
فهي شهادت لی بانی کاملو په ما پسې وای چې څوک خبرې کوي کنه او یو ناقص سره په ما پسې خبره نو توي په دې پوهې شه چې زه چوت سره مزه کرا پسې دا کم بخت لګې دی نو د سیات ساته چې حق والا پسې څوک سوي اگر چې بده 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 پسې وای دې باندې مخه پکېګل ما ته یو ملګری ویل دې کې ملاده بس وابیان لاندې وابیان ټول درس وي په دې روانه ما ویل چې وای نو دې به لګید ټول یو شعر کې دې څه کېستا شعر دې په خانه شعر دې شعر کې دې څه وای عرفی تو میان دې زغاوغای رقیبا आवाज سگان کم نکو ند رزق گداران اور پی د سړی نو مول الزان لندوا د دې رقیبانو په غوغا باندې د سپو غپا چې دې आवाज سگان کم نکو ند رزق گدار د گدارانو د غریبانانو فقیرانو هغه خپل خیر را غونډي او دا سپی پسې غاپي هغه وی غاپي کړ پس په غپا باندې دا غریبانانو رزق نه کمیږي من پسې چې څوک سوي وای وي خپل خلاص دی واوا چې سان نه ماخام قران نه مخ ته پروت ته شرم هم چاله نه وای چې قران نه مخ ته پروت ته قران او د حدیث دشمنیم کېلګ مقصد دا دی چې که څوک د پسې سوي وای واوا چې څومره وای وای نه چا نوم وایو حق خبره بکوي ان شاء الله چې ار څوک کدا سي خبره چې په مار دی او په بل دی خبي پاک وای او چا نوم په بیزتای نه و نه چا ته په بد نظر ګو خدار چا خدي بددار چا بد دی وقال الذين كفروا من هذا الا سحر ما ته کسوی دی دلته یو سړی دی و یار چا ته لګی چې د خالمه زې ساحر دی کوډګر دی چې څوک ورشي به وابي کله ملدار پلارم د سی ویلو مګ دا غي د مخکنه د خبره کوله ان هذا الا سحر دا وی کوډګر دی وای چې سوي غوایل واذا وحيت الى الحوارين دا پینځم احتیاج دی رفقاو تم احتیاج پینځم ضرورت کلا چې ما فضل کې واچلا د حوارینو دې کې د وحی نه مراد سره الهام په القلب حوارین خالص ملګری د عیسی علی السلام مولا فضل کې واچلا چې ایمان راوړې په ما او زما پر رسول باندې زاد المسیر یو بل معنا کړي او حیت په معنا د امارتو سره چې ما کله حکم وکړو حوارین ته چې ایمان راوړې په ما او زما پر رسول باندې قالو او ویلې مخلصین ملګرو مونږ ایمان راوړې او ته گواشه چې مونږ یو مسلمانان شپږم احتیاج په معجزه خاصه کې کلا چې ویلې حوارینو مخلصین ملګرو اے عیسی ابن مریم هل یستطيع ربک آیا دا کار بستاره کی هل یستطيع مانس هل یفعل ذلک بمسالته ته چې د الله نه سوال وکي الله به سیو کی کما خبره چایو نزل علینا چې رولیږي الله فمن باندې مائده من السماء دک دسترخوان د اسمان نه دا معنا ولې کوم زه د کې وجدا چې د حل کې معنا د شک د لکا او استطاعت واستوي منستا د رب دا وس کیږي نو دا خو بیا کوپر دی چې چا د الله په طاقت کې شک وی لکا او بل طرف ته دیتا حوارین وای حوارین مخلصین ملګری نو ځکه ما ته سمانا وکړه چې حل یستتیو معنا حل یفعل ذلک بمسأل الله د سکار کوي ته چې ته سوال وکړه په ځنی قراتونو کې حل یستتیو حل تستطيع دی راغی او ربک به مفعول استاد وسکیږي چې تا سوال وکې د خپل ربنا د دې د وسکی چې د خپل ربنا سوال وکې درې معنا ده چې
نشاپوری وای دې ته استفهام تقریری ویل او استاد د رب دا وس کیږي لګ ځنې حدیثونه د معلومی چې یطیع او یستطیع په معنا د یجیب سم راځي لګ یجیب یو ځل ابو طالب نه جوړو نبی صلی الله علیه وسلم ته پوس لورغه رسول الله ته ویل تر څنګه بل وراره بیمار ما الله تعالی سوالو کې چې الله مې جوړ رسول الله ته سوالو کې ویل الله زما تر جوړ کې چې جوړ شو لکه پړی نه چې چا پرې دې ستې رسي جوړ شو رسول الله ته ویلې وراره ان ربک یطیعک ستارب خو یجیبک یطیعک معنی یجیبک ته چې ته سوواړی ستې دنه قبلې دلا رسول الله ته ویلې ترا ته ایمان راوړ ستامر څخه قبلې هو دغه حدیث دغه واقعا کې یطیع په معنا د یجیب سره دې کې هل یستطيع معنا هل یجیب ربک ستارب دا دعا قبول کی چې ته وغواړي ايو نزل علينا مائده من ځنې اهل علم د سیمې دي دا غریبانان نوی مسلمانان د دې خبره او ته پته نه چې ګنې الله ارث شي کولای کله سړی غریب نوی مسلمانی سم پته وته نه لګ بخاری کې دا واقعا راځي یو سړیو د الله نه ډیر یریدو خپل بچو ته ویل اے بچو زه چې مړ شم نو ما به ویل وسوځي او زما یره په پټولو دریابونو کې وشاندای چې کله د هوا ورځ وره ویل ولی که زما رب څه لئن قدرنی علی ربی لیعذبنی که زما رب په ما باندې قادر شو نو ما به زما سم کار نه کړی دغه دې کې یو توجیه باندې رسیدل دی غریب ته پته نه و چې کني الله چې څوک زره شی بیا ان شي را پورته کوي بس الله ته ویلې پاسا نو دی وګو ول دا کار دی ولې کوي ناغه ویلې الله ستانه یې دې منو نو د الله رحم لاندې کو غني سزا لایق کو خل بخاری د حدیث دا معنی نه بعضی خلک دې وي بخاری کې خدام دي کنه چې ځان وسودل بده پته نه لګي چې دای څنګه بخاری وی داخله کو دا قران څنګه وي سبب به دام وي چې قران کې خودي سیم نه کنه بنی اسرائیل اس خیب اولوہیت ته دا معنی کوي چې اس خیب اولوہیت ونی سره یاد د شي ځنی خبره قران کې دام راغلي چې اسمانونو ته زمنګ پیغمبر خطلې سبب د څه وي چې خېجه ټوپونه وولل نه ارزه کې د آیات او د حدیث خپل مقصد لګ کله کله انساني هغه د پوره دین نه خبر خدا دا هغه عقیده ته نقصان نه رسي یعنی په دې سره نه کافر کیږي چې نوې مسلمانې لګ چې ځان وخت تیر کې هغه خو به سم دین زده کول غواړي قال انه تویل عیسی علی السلام دلانه ویریږي کتا سو مؤمنان وي معجزه مغواړي معجزه چې چا غفتري دي بیا قدر ولا نه کړي تباشي وي هغه وتا خپل صورت پیش کولګه او الوتا حوارینو منګه غواړو چې خوراکو کو منها د دینا من محتاج دی تلک ابن کثیر ویل وتطمئن قلوبنا نکلک بشي زلنا زمنګه په هدایت باندې او مونږ ته با پته ولګي چې تا مونږ ته رښتیا ویلیو چلار څه شي کوله او ته رښتیا پیغمبر لګ بل دا چې شوب مونږه په دی باندې د گواهی د خبر ورکونکو نه زکات دا کار وکړل عیسی علی السلام پوه شو چې د خلکو نیت سم دی لګ ځنې آثارو کې راغلي او د سیو کو او په مانځه ودرېدو او لاسونه الله ته چوت کړل او دعای شروع قال عیسی نو عیسی علیہ السلام عیسی زوی د مریم ویل اللهم یا الله چې ته زمونږ رب په موږ نازل کا مائده من السماء دک دي سرخان د طعام د اسمان نه مائده هغه دي سرخان ته وي چې د خوراک نه ډکی لګ چې خوراک په نه هغه ته خوان ویل دا معنا و چې
ډک دسترخوان د خوراک راولېږل. تکونو لنا شبدا مائده زمنګ د پاره عیدن لاولنا ورځ د خوشحالي زمنګ د حاضرین د پاره د ورځې د نازلې دل به د خوشحالي ورشي زمنګ لاولنا د حاضرین د پاره او اخرنا او درستانو د پاره بلدار چې دا یو نخشي استاد ترمنا د توحید نه کبشي زما د رسالت نه کبشي منګلا روزي راکې یا الله ته ور روزي ورکون کې. قال الله ویلي انی منزل حالک زینا زلو ملک زینا زلو ما خو فمن یکفر چا چې انکار وکاو نه شکری وکړه کفر وکاو بعدو پس خوراک د دې دسترخوان نه استاسنا زولا عذاب ورکوم د سي عذاب چني ورکوم یو کس د مخلوقات ته. دلته د سنی مفسرین رائے دادا لکه د مجاهد او د حسن بصری دې دوانو رائے د سیوا او دې ته ابن جرير مایل لري چاغه وای چې کله د عیسی علی السلام دا خبره وکړي وی حوارین ویل چې نه بس میرا لګا میرا وړه ځکه هغه ته دا پته و چې بیا خدانا شادوغان او خنزیران جوړیږي. خو ابن کثیر په دې رات کړی دی چې نه راغلی د دامل حدیثونه معلومی اسمان نا یو دسترخوان ډک را روان وو په ډوړی وی وو په میانو لګ خدا او ته ویلی شي خیانت پم نه کوي سباله به هم نه کوي ربطه پدای کې خیانت پیدا شو. او ابن کثیر وی دا انی منزلها دا ټکی دلیل دی الله چې یو خبره وکړي د الله وعده رښتې چې د سی ویلې زیرا لګم لګ نو سید اره چې د سرخان راغله وډک خو چې دای په کې خیانت وکړو نو استاغې د وجنه د دینه خنزیران جوړ شول الله تبارک لدی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ حدیث کې د سراغلی چې یو ځلې مشرکان دان نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل منګلا دا صفا غر د سرو زرو کړه صفا ډېرې دا وکا د الله نبی الله تعالی سوالو کوي یا الله چې دې سغواړي ولوي کړه. جبريل راغی ویل یا رسول الله ته چې الله تعالی ته وایي چې ته سغواړي دا کومل خدا ته کې یاد ساته کدی خلقو نه منل کړي دای باندې به عذاب راځي راک. رسول الله ویل یا الله بس می ولرا لګل دا خبر یاد ساته معجزه چې غواړي دا غي به قدرم کې کنا شکری وکي به تباکی ګلګ الله دې ستا قدر وکي ستا خبر ومني او تبه د الله د حکم خبر نه د الله خبر نه مانی. صالح علیہ السلام قوم اوخه غوښتا او د ګټ نه ول روي استلا خو هغه قدر نه کو نه دا غي د وجنه ټول تباش. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ دا د مخکې سره ولګا عیسی علیه السلام ما د باندې د شپږ نعمتونه کړې دي او د دې سره تا خلکو ته د سی ویلي درشتي کلا چې وبوي الله عیسی زوی د مریم آیا تا ویلیو قلت للناس تا ویلیو خلکو ته دا چې اتخذونی و الله ته خود مخکې نه پتا وا چې نی دی ویل خو دې کې څه مقصد دی عام مفسرین ویلي الزام دې په نصارا او باندې او تثبیت الحجه علی قومهم واکذاب لهم دا غي تکذیب ثابتې دروغجنو تاسو ویلي چې موږ ته عیسی علی السلام ویلي راشي اوس مخامخ ته پوس بته کېلا تا ویلي خلکو ته چې ونی سیمان لرا او سما مور لرا حقدار د بندګۍ سوا د الله نه قالو عیسی علی السلام قال عیسی علی السلام بوي سبحانك یا الله تپاکې د شریکانو دا ولنه خبر ما یکونو لی مالا ندی جایز چې زدی وې ما خبره چې نوی زما د پاره حقا یا الله ته زبرات ثابتو نمی دا کړی دا خبر ما دا مالکم دې کې جایز چې دې خبر دی وکم چې زما حق نه لر ان كنت قلته
کبیل فرض ما دا خبر کړی وي فقد علمته نو یقینا ته عالم الله په دې باندې کما کړی الله ته پته ده بس ستا علم ته خبر اسپارم تا تذکوی ما چې ته پویږي پاغت چې زما په نفس کې دي او زه نه پویږم په سبانه چې ستا په نفس کې دي د الله نه پښتا کما یلیق بشانه ته بار څه زکه پویږي خاص ته علام الغیوب یدن کې پټول غیب باندې خچ داري او تنری ویری نو سړي وته ما او تنویری دیتا مگر هغه چې تا حکم کلمات فاغه باندې هغه دا چې بندگی وکړي د الله چې زما رب دی او تاسو رب دی مخکې صورت کې تیر شیو موسی علی السلام ویلو د الله عبادت وکړي او دا ویلو چې الله سره شرک وکړي الله په جنت حرام کړي ما او ته سمې خبرې کړې غلطي مې څه نه دی ویل وکنت علیهم شهیدا او زه وم په دې خبر حالت حضور کی ما دمت فیمی الله سو پوره چې زاوم پدای کې ما دمت حیا نوې ما دمت فیه سو پوره چې زاوم پدای کې نو ما ته پتا ولا خو کلا چې الله تا واخستلو مالرا بالموت یا بالرفع دواړه معنی دلته صحیح کېږي ځکه دا قیامت خبره چې د دې د خوانه د کلواخه سمان ته خاص خبر پدای باندې او ته پاغ سمانه شهید حاضر ناظر ته شهید حاضر ارس د سی تعبیر چې شي شهید ته ارسنه خبره لګ دا به بهتره هر شي نه خبر الله تعالی ارس پته ده ځکه دې حاضر ناظر ته کی بل تب بیا د حلولیه او معنا جوړي چې الله پارځه کې حاضر الله پارځه کې حاضر نه ناظر دی او پارځي په حال باندې خبرم دی او د علم او د قدرت په لحاظ سره پارځه کې دی خود ذات په لحاظ الله تعالی د عرش ته پاسه ان تعذبهم کیا الله تعالی عذاب ورکه دیتا فانهم عبادک دستا بندگان دي تابانه اعتراض نشته لا اعتراض علیک زمنګ باندې اعتراض نه بس سزا ورکه ورې کله خو یا الله کا بخنه او تکې نو بخنه متشی کوله زکات زوروري یو مجرم تم بخنه شي کوي دې کې ستا حکمت وی چې ولې وته نه کله د عیسی علی السلام مقصد دا نه دی لګ چې دې کنه الله نه بخنه غواړي د مشرکانو لپاره کله چې مقصد وي نو بیا به دې سی ویلې فانک انت الغفور الرحیم به خو چې انت العزیز و مقصد دې د بخنه غوښتل نه دی د مشرک د پاره بخنه نه غواړي لګ او مقصد د عیسی علی السلام صرف دا دی الله ارس شی کوله دای مقصد ارس شی کوله فانک انت العزیز الحکیم دا یاد چره ډیر عجیب یاد ده صحیح حدیث کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم یو شپه مونږ کا یو آیات لستو تر دې پورې چې ساره کو سا په دغه یو آیات په رکوع کول او سجده وکړه سمانه فاتحه به چې ولوسلا به به دغه آیات ان تعذبهم فانهم عبادك دغه آیات بیا وا خلک وی دویم ځل چې وی سیده صفه نه لازمي یو آیات ټول شپه وواله ساره پورې دغه سانتا لسره عبد الله ابن مسعود ته یا ابو ذر ته تاسو کا ابو ذر ویل یا رسول الله دا ټول شپه دې سویل لکه رسول الله تعالی ما د خپلم نه سوال کا د شفاعت د امت د پا نو مال راکو زما شفاعت به حاصلی غارغه چاہتا چې شرک نه کله پلا دا حدیث صحیح دی یو راوی کې لګاونته خبره ده جسرن می یو راوی دی یو بل حدیث کې د سیدی ابو ذر وی رسول الله د شپې په مانځه ولاړو زرانم یو طرف ته ودی
عبد الله ابن مسعود راغه بل طرف ته ودی ټول شپه د الله نبی تیر کړم مسند احمد حدیث ساره پوره وی ابو ذر وی ما عبد الله ابن مسعود ته پوسو کچې دا ټول شپه دې سویل د الله په وی ما ته عبد الله ابن مسعود ویل چې زه ته پوس نه کوم اسنه چې قار نشي ابو ذر ته پوسو کول یا ټول شپه دې سویل واغه ته ویل رسول الله دسی دعا می د امت ته پار غختلی دا دسی دعا کله دې پته چاته ولګي د دې دعا کې دې خلک به منظم پری دی لګ خلک به وایي چې پیغمبر لاله دعا وکړه نو ما عبد الله ابن مسعود ویل ما ویل د الله رسول دې خلکو ته وامه زیره ورکو راوت لم عمر ویل یا رسول الله چاته مو دا خلک به خرابيږي لګ بیرته راوخته مو څو ته مو یا بس به پری دا داخله خو دې خبره تم لک سوچو کا ستا نبی او زما نبی په موږ څومره خپکیږي ټول شپه جګه تیرې الله تعالی سے سوال کوي چې الله زما امت وبخره نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل ویلې یا الله ابراهیم علیه السلام چې وو هغه د سی ویلو رب انه نازلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني هغه خود سی ویلو یا الله او عیسی علیہ السلام د سی ویلو چې ان تعذبهم فانهم عبادك هغه خود سی ویلو او زویم یا الله اللهم امتی امتی زره سیم الله زما امت معاف کا زما امت جهنم نه بچ کلک جبريل راغه رسول الله ته ویلي ستارب وی تسغواړي ستارب خو خبرم دی تسوي زه خپل رب د بخنه غواړم د امت په جنت ول غواړم جهنم نه بچاو نو ستارب ویل وی سنرسیک فی امتک موږ بری په امت کې خوشاله وکړه الله دې موږ د دې مصداق وګرځیل ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم كتاب بخن او توکل ته زور ور ذات او حکمت نو قال الله الله بوتوي هذا يوم ينفع الصادقين دا د سی ورځ ده پیدا ورکې رښتینو خلکو ته صدقوم د دې رښتیا د قیامت پرز رښتیا خبره پکار راځي رښتیا صدق فی العقیده لك عبد الله ابن عباس وی ينفع الموحدين توحيده ابن کثیر ذکر کوي ک توحید دی په عقیده کې او ایمان بدله پیدا درک یوا صدق فی القولم دا لا اله الا الله چې په جبا په ځل کې رشتہ کړه او صدق فی العمل هم پکار دی چې کوم وعده دې کړی دا او فو بالعقود نو دا کړی دا وعده سر ته ورسوا د قیامت پرځ باندې صدق په عمل پکار راځي بل څه پکار نه یوسف ابن اسبات یو عالم سای خطلا په جړاش چاو ته ویلي ولې جاړي ویل قران کې الله یو خبره کوي سوې قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم د قیامت پرځ د صرف رښتیا پکار ویل ما ته په خپل عمل کې رښتیا والا عمل نه کوي دا نیکان خلق دسی وی چې هغه د خپل ځان صفات نه کوي لکه همیشه د پاره ځان ته په نظر نه ګوري دا پته نه لګي چې سبا کیږي دای د پاره جنتونه دي چې بیګ بالاند داغینا نهرونه همیشه به پدې کې ابدا همیشه رپا خوشاله به الله د دینا او دای به خوشاله د الله نه او دا کامیابی لویام عامر وی د تورات اخیرنه آیات هم داسره څنګه چې اخیرنی آیاتونه د سورته مائده دي لله ملک السماوات اخر کې دعوت توحید ذکر خاص د الله لپاره بادشاہي د اسمانونو او د زمکې را لا لعیسی ولا لامه نه د عیسی علی السلام بادشاہي دا نه د مور بادشاہي دا نه داغه واک چلیږي نه داغه تصرف بادشاہي د اسمان د زمکې د الله وما فيه ناقص چې دې د زمکه اسمان کې د اسمانونو زمکه د ټولو واک د الله او دا الله دې پار سبانه قادرا من المنع والاعطاء چالا ورکړه کوي چالا څوک منع کوي څوک موجودای څوک پنا کوي په هر سبانه قادر
صورت کې امتیازات داري یو خو کثرت د عقودو شپارس یا تلس یا ولس عقود دی بھئی یو پکې دا کمال دویم تفصیلی باز تحریماتو د غیر الله او تحریماتو د الله او نذور د غیر الله او نذور د الله لسجوه د نه دوستۍ کولو د يهوديانو پنځه مسائل د تبلیغ او ناشنا طریقه باندې واقع د شهادت او اخیری د خسته طریقه باندې تفصیلی دلیل د نفي د شرک د عیسی علی السلام په باره کې سبحانك اللهم وبحمدك